ګران کتونکو ما خپل د بچپن یو واقعه را شو کله چې زما شوم ما نو سمد شاه صاحب سره د ما ملاقات شو یو بس ډیر وخت پکې تیر شو منځ کې پکې شل 15 کال تیر شو دې ته هم نه یاد زما والد صاحب چې نو زما چون کې پینټینګ سره شوق او دوی هم فاین آرټس کړي او دغه فاین آرټس به کو نو ما ته غوي چې راځي تاسو سمد شاه صاحب سره ملاوم زموږ ملګری چې تاسو داغه نه انسپیریشن والے سر دغه ایکسپیرینس تاسو پولیس ډپارټمنټ کې څنګه وشو؟ زه خو چې فنکار یم هم د ګوتو فنکار یم هم د کیمرې فنکار یم ما شوق ډېر زیات بچپن نه پینټینګ سره بیا ما باقاعده دی کې فاین آرټ وکړو نو زه آیل پینټینګ واټر کلر پینسل پورټریټ ډېر ماهر یم بس ما ته خط بکه چېره هر سړی فنکار نشي جوړی دی هر سړی ایکټر نشي جوړی دی هر سړی آرټسټ نشي جوړی دی دا ګاډ ګفټډ وي چې الله پاک چا باندې مهربانه شي او ته فن منتقل کی کنه ته فن ورکی نو هغه دې کې نوم پیدا کی نو الله پاک ماته هم په پینټینګ نام را کړی دا یو نوم می دی هم په ایکټینګ کې ماته الله پاک لوی مقام را کو کنه چې پی ټی وی نه ما ډېر زیات کار کړی دی وی ټی خیبر نه ما ډېر کار کړی دی تھیټر باندې ما ډېر کار کړی دی ریډیو پاکستان نه ما کار کړی دی اوس فلم تم پکې راغم پرایویټ پروډکشن نه لاهور نه کراچۍ نه ما ډېر کار کړی دی زه واحد آرټسټ ما چې آل راونډر فنکار یم په درې وانه ژبو کې کار کوم انکو کې پښتو کې اردو کې بے انتها کار می کړی دی بالکل جی زموږ کتونکو هم د دې خبرې اعتراف کوي چې سمد شاه صاحب په حقیقي معنو کې فنکار دی که هغه ویژوال آرټسټ او که هغه پرفارمینګ آرټسټ یار جی پی ټی وی کې به مخکې ډېر زیات کار او موږ به په ایټ ټایم درې ډرامو کار کولو یو خو به انکو کې بل خو پښتو کې بل خو به اردو کې وی لکه کار ډېر زیات و چونکې هغه وخت کې دا و چې ګورنمنټ به سپورټ کول پی ټی وی ته به فنډونه ورکول اوس اسلام آباد نه پی ټی وی ته فنډ نه ملاویږي نو دې ډرامو په څو کې چې ما سره ټوپک وي او ما سره بارود دي زه به ډس په څو کم نه نو څه باندې دې کې د جی ایم کسور نشته نه د پروډوسرانو کسور شته کنه ولې چې ته کار نشته دي د فند ورکې چې فند ورکې ډرامو د پاره نو کار به شروع شي فنکار د کور چولې مړې دي ګورنمنت د فنکارانو سرپرستی نه کوي مخکې با یو و میشته هغه اجازه ثقافت کې زنده امین بنوم فنکار ته ملاوي دا 30000 پر منت بیا ته میشته ملو شي بیا هغه اجازه بند کا کنه جی نو فنکار جی د فن خدماتو کې 50 سال 60 سال دی فن ته ورکی او بیا اخر کې هغه غریب چې بیمار شي کمزور شي نو هغه د پکټ پروت دی هغه به تاسو والا سو خخ پروډوسر دی موږ سره خخ تکنیکار دی موږ سره خخ کیمرامین دی موږ سره هر یو سہولت موجود دی ولی فند ورکی ولی التکار بند دی پکار دی لفر ورکی چې تاسو ډرامې جوړ کی انکو جوړ کی پښتو جوړ کی احمد شاه صاحب غون تک ډایرکټر زه خبره ده چې خ ټیلنټ دی موږ سره خاط استاد دی موږ سره بیا په خبر خدا فن غړ دی کې پی کې خدا فن غړ دی د خلیل فنکاران پیدا کړی دی پهله فلم دی جی ار یو ډایلاګ زما ډېر خو پکې ار یو سین زما ډېر خدای پکې خو یو ډایلاګ ډېر زیات پړبلې لګیدل وي دا سره وای کنه او ډېر مې خوښ شو نو هغه ډایلاګ بس تاسو وایم بچې د پښتون په سر چې د غیرت شملوي بریت کونډوي نو خلک ته نه یره کوي ډډه کوي ته د پښتون زوی ستا په لاس کې د کلاشینکوف په ځای د رباب ولیدې بچې یو خبر مې یاد ساته ته دشمندار یې چې کلم دشمن درته کلاشینکوف په لاس مخامخ شو نو دا رباب بتا دشمن ته ډېر پاتې راولي ډېر خوند وکړو ما ته خو خدای ته مخکې کافي ځل افر شوي د فلمونو کیسر سنوبر صاحب الله زندگی ورکی ما ته 3 فلمونه افر کړي وي سمات شاه ډېر ښه آرټسټ او راشه ما سره لاهور کې 3 فلم دي ما سره کار وکړه نو چې زما یو جاب مثلا دا بل دا چې کور کې بیماری و نه بس ما سره وخت نو ما ول ایکسکیوز وکړم سر نشم کولای فلم فلال نو بذل ارباز خان را پسې کالو کو ما ته زما دا فلم د عشق لیونی او زه ډایرکټر مې ما زه پکې هیرو مې ما او زما د پلار کردار دی او زه ما ته تا کې خاري کې ته دا کردار ډېر خو کې د سره پر انصاف کې دا کردار زغړم تو کې ما سره نو بیا زه لاهور ته وخت ما ته عزت را کو د پروتوکول ما ته را کو خ قدر عزت به انتهای ما ته را کو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتونکو نوید بهزاد مردان نیوز 1 سره تاسو خدمت کې حاضر شوم ما قدرمنو دا مهال موجود یم په ارکایو حال پیښور کې او زما ترڅنګ تاسو وینئ ډیر محترم زموږ د بچپن اداکار سمد شاه صاحب موجود دی. را سلام یو جهان مننه خوشاله اوسئ تلخاد آباد اوسئ تاسو مینه دا چې ما ته موقع راکړه خپل رائے اظهار یو جهان مننه جی ډیر مننه سر تاسو بل بدر منیر برانی شي
نو سر تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟ یاره جی زه به دا وایم چې بدر منیر صاحب دی الله وبخي ډېر ښکلی فنکار، ډېر ښه انسان، ډېر مینهناک انسان. او بل دا ده چې هغه کې الله پاک دا ټیلنټ ډېر زیات اچولی وی. ګاډ ګفټډ فن دی دا. ایکټینګ ګوره چې شیشې مخامخ چې ودرېږي او ډایلاګ ملاګ دې ته ایکټینګ نه وایي، دا زده کړه نه کېږي. دا فن چې چا کې الله اچولی خپله ښکاره کېږي. نو بدر منیر کې چې دی که نه آلریډي الله پاک دا فن اچولی و، هغه ټیلنټ و، مقام پیدا کو. د بدر منیر د ملبدل نه پیدا کېدی شي نه راتلی شي. هغه زموږ دپاره یو اکیډمي وه، موږ د زده کړه کړې ده. هغه د انډسټرۍ دپاره یو پیلر و. د انډسټري د هغې په اوږو ولاړه وه. هغې نه بغیر به د فلم چا تصور نشو کولی. دا فلم به چې هیټ کېدو د هغې په نوم په وجه به هیټ کېدو. ډېر هغې هیروګان ډېر لاړه، خو د بدر منیر ځای چا وانه غېستو نه به یې څوک واخلي. حقیقت دی چې اوس چې کوم هیروګان دي یا مطلب ډایرکټرز دي که نه یا پروډیوسرز دي، نو هغوی هغه شانتې کار نشي کولی. څومره محنت سره به چې هغوی هغه فلم جوړو او څومره خوارۍ سره. آیا سرکټ کم شوی دی که نه کتونکي نشته که نه څه داسې ستاسو په خیال باندې څه وجه کیدی شي؟ زه به دا وایم چې یاره فلم ځکه زوال پذیر شو چې مخکې به دا یو تخلیقي کار و، محنت به کېدو، خواري به کېده، کاسټینګ به مس کاسټینګ باندې کېدو، د خپل کرکټر دپاره به هغه پراپر آرټسټ کتلی کېدو. اوس هغه شی نشته. بل دا ده چې کتونکي هم ډېر محدود شو. په دې وجه باندې سینماګانې ځای په ځای باندې ورانېږي. پېښور کې به سره بې انتها سینماګانې وي. اوس پکې دا 3 سینماګانې پاتې شوې، ټول مسمار شوې، شاپنګ پلازې پکې جوړې شوې. د حکومت سرپرستي هم نه کېږي، حکومت به ټیکس نه معاف کړي په سینماګانو باندې. نو ظاهره خبر ده چې فلم هغه بزنس نشي کولی. ظاهره خبر ده چې سینماګانې شته نه. مخکې به یو فلم په 10 سینماګانو لګېدو په KP کې، په پېښور کې. اوس په هغه یو سینما لګي. اثر خو راځي که نه فلم باندې، فرق خو راځي که نه جي. نو اوس هغه رنګې بزنس نه کوي فلم چې څنګه مخکې کېدو. لکه سر ستاسو وایي چې ریکوري نه کېږي، د هغې د وجې نه ښه فلم چې دی نو ښه بجټ غواړي، نو ښه فلم نه جوړېږي. بالکل جی ها. بل ګورنمنټ هم سرپرستي نه کوي. پکار دی ګورنمنټ بقایي به ټیکسونه معاف کړي چې خلک راشي او ښه سرمایه‌کاري پکې وکړي او ښه فلم جوړ کړي. نو ګورنمنټ بالکل که هغه ټي وي دی که هغه فلم دی د دې سپورټ بالکل نه کوي. سر تاسو هم د ارباز خان صاحب په ډایرکشن کې فلم وکړو عشق لیونیه، دې ټایم کې ریلیز دی او کتونکو خوښ هم کو ډېر زیات. مخکې ورځو کې موږ د هغې یو سینما ریویو وکتله. نو سر دغه ایکسپیرینس تاسو څنګه و؟ ډېر خوند یې وکړو. ما ته خو خدای شته مخکې هم کافي ځل افر شوي د فلمونو. کیسر صنوبر صاحب الله زندګي ورکړي، ما ته 3 فلمونه افر کړي وي. سمد شاه ته ډېر ښه آرټسټ دی، راشه ما سره الله ورکړي 3 فلمه دي ما سره کار وکړه. نو چونکې زما یو جاب مثلا دا بل دا وه چې کور کې بیماري هم وه، نه بس ما سره وخت نه و. ما وله ایکسکیوز وکړو مې سر زه نشم کولی فلم فلحال. نو دې ځل ارباز خان را پسې کال وکړو. ما ته یاره زما دا فلم دی عشق لیونی او زه ډایرکټر یم، زه پکې هیرو یم او زما د پلار کردار دی او زه ما ته تا کې ښکارېږي ته به دا کردار ډېر ښه وکړي، دې سره پوره پوره انصاف وکړي. نو دا کردار زه غواړم چې ته وکړې ما سره. نو بیا زه لاهور ته راوختم، ما ته ډېر عزت راکړو، ډېر پروټوکول یې ما ته راکړو، ښه قدر عزت بې انتها یې ما ته راکړو. نو د پلار کردار ما وکړو د ارباز خان، ډېر ښه کردار او خلکو ډېر خوښ کړو. بلا مینه ما ته خلکو راکړه. د دې فلم ډایرکټر ارباز خان دی. مکالمې سجاد صاحب تاسو فرست انټرویو دا زما پهله فلم دی جی، پهله فلم دی جی. هر یو ډایلاګ زما ډېر خوښ و پکې، هر یو سین زما ډېر ښه دی پکې. خو یو ډایلاګ مې ډېر زیات په ډبله لګېدلی وی، دغه سره ووایه که نه، او ډېر مې خوښ شوی و. نو هغه ډایلاګ بس تاسو ته ویم. جی ارشاد. بچې د پښتون په سر چې د غیرت شملوي، برېت کونډوي، نو خلک ته نه یره کوي ډډه کوي. ته د پښتون زوی، ستا په لاس کې د کلاشینکوف په ځای دا رباب ولیدی. بچې یو خبر مې یاد ساته، ته دشمندار یې چې کله هم دشمن درته کلاشینکوف په لاس مخامخ شو نو دا رباب به تا دشمن ته ډېر پاتې راولي. واه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ډېر ښایسته ډایلاګ زموږ ګران مشر سمد شاه صاحب تاسو ته ډایلاګ کو ډېر خوند یې وکړ. سر راځو تاسو چې کوم د پی ټي وي کیریئر موږ ماشومانو تاسو موږ کتلې په ټي وي باندې به راتللې. سر هغه پی ټي وي هغه شانتې پروډکشن نه کوي که نه، نو څه ګڼئ دغه څه وجوهات کیدی شي؟
یرجی پی ټی وی کې به مخکې ډېر زیات کار او موږ به په ایټ ټایم درې ډرامو کار کولو یو خو به انکو کیو بل خو پښتو کیو بل خو به اردو کیو لکه کار ډېر زیات و چونکې هغه وخت کې دا و چې ګورنمنټ به سپورټ کولو پی ټی وی ته به فنډونه ورکول اوس اسلام آباد نه پی ټی وی ته فنډ نه ملاویږي نو دې ډرامه په څو کی چې ما سره ټوپک وي او ما سره بارود دي زه به ډس په څو کم نه نو څه باندې دې کې د جی ایم کسور نشته نه د پروډوسرانو کسور شته کنه ولې چې دلته کار نشته دې ته فنډ ورکړي چې فنډ ورکړي ډرامو دپاره نو کار به شروع شي نو ځکه پی ټي وي نه د څلور کالو شو چې کار بالکل بلکې ډېر وخت شو چې کار نه کېږي سټوډیوز هم اکه زاړه په زاړه پراته دي کاسټیومز هم اکه زاړه دي هر یو څیز چې هغه زاړه په زاړه نوې څه رانلل نو ظاهره خبر ده چې توجه نشته کنه جی لکه ګورنمنټ ورسره توجه نه ورکوي پرایویټ پروډکشن ډرامې علي ګورنمنټ هغه په چلیږي پکا د پی ټی وی خخ پروډوسر د موږ سره خخ تکنیکار د موږ سره خخ کیمرامینان د موږ سره هر یو سہولت موجود دی ولې فنډ نه ورکوي ولې دلته کار بند دی پکار دی لفر ورکړي چې تاسو ډرامې جوړ کړي انکو جوړ کړي پښتو جوړ کړي مسعود احمد شاه صاحب غونته کې ډایرکټر ظاهره خبره ده چې ښه ټیلنټ د موږ سره ښه آرټسټان د موږ سره بیا په خبر خدا فن غړ دی کې پی کې خدا فن غړ دی د خلیل فنکاران پیدا کړی دي نو کدن دی لا کار پیسې ملاويږي فند ملاويږي پی ټی وی باندې کار شروع شي ټول آرټسټان به بيد شي ظاهر خبره آرټسټان ټول بیروزګار دي کار روزګار نشته نه پی ټی وی کې کار شته نه خیبر کې کار شته نه پرایویټ پروډکشن کې کار شته نو فنکار بس کوي د فنکار د کور چولې مړي دي ګورنمنت د فنکارانو سرپرستی نه کوي مخکې با یو میاشتې هغه اجازه ثقافت کې زنده امین بنوم فنکار ته ملاوي دا 30000 پر منت بیا ته میاشتې ملو شي بیا هغه اجازه بند کا کنه جی نو فنکار جی د فن خدمت کې 50 سال 60 سال دی فن تور کی او بیا اخر کې هغه غریب چې بیمار شي کمزور شي د هغه د پکټ پروت دی هغه به تاسو والا سګنی هغه بیا سری پروتي دا هغه د غفن اعتراف قدر نه کیږي کنه لکه زب ذکر وکما کتونکو د انور خیال صاحب انور خیال صاحب دغه پروت کنه او زما خیال دي له جوړ دغه د پرنوم هم لګل او د پرایډ اف پرفارمنس لپاره او هغه کې هم دغه نامزدګي شو دغه شانت یو شمیر فنکاران چې کم دین هغه پکټونه باندې پراتري خو بیا څوک تاسو نه کوي ورجی دا پرایډ پرفارمنس لپاره نامې تلویزیون ته پکار د چې دی کې د دې نامینیشن شي ولې دا درې کمیټونو دا پاس شي کسانو درې کمیټې شي کې پی کې پېښور کې نو هغه دا وتلی کسانو هغه نامې لاړ اسلام آباد ته نو پکار دا و چې دی ټول ته ایوارډ ملو شي خبر نه الته کې لکه هغه وکړه لکه د پی ټی ای ګورنمنت کې پی کې د نو سزا فنکارانو ته ورکړه ګران کوتونکو ما تخپل د بچپن یو واقعیا راځي شو کله چې زما شوم ما نو سمد شاه صاحب سره د ما ملاقات شو یو بس ډیر وخت پکې تیر شو منځ کې پکې شل 15 کال تیر شو دې ته هم نه یاد زما والد صاحب چې نو زما چون کې پینټینګ سره شوق او دوی هم فاین آرټس کړي او دغه فاین آرټس بیکاو نو ما ته غوي چې راځي تاسو سمد شاه صاحب سره ملاوم زموږ چې تاسو داغه نه سنس والے سر دغه ایکسپیرینس تاسو پولیس ډپارټمنټ کې څنګه وشو زه خو چې فنکار ما هم د ګوتو فنکار ما هم د کیمرې فنکار ما شوق زیات بچپن نه پینټینګ سره بیا ما باقاعده دی کې فاین آرټ کو نو زه آیل پینټینګ واټر کلر پنسل پورټریټ ډېر ماهر ما بس ما ته خطبه چهره هر سړی فنکار نشي جوړې دی هر سړی ایکټر نشي جوړې دی هر سړی آرټیسټ نشي جوړې دی دا ګاډ گفټډ وي چې الله پاک چا باندې مهربان شي او ته فن منتقل کی کنه ته فن ورکی نو هغه د کې نوم پیدا کی نو الله پاک ما ته هم په پینټینګ نام را کړی دا یو نوم دی هم په ایکټینګ کې ما ته الله پاک لوی مقام را کو کنه چې پی ټی وی نه ماډر زیات کار کړی دی وی ټی خیبر نه ماډر کار کړی دی تھیټر باندې ماډر کار کړی دی ریډیو پاکستان نه ما کار کړی دی اوس فلم تم پکې راغه ما پرایویټ پروډکشن نه لاهور نه کراچي نه ماډر کار کړی دی زه واحد آرټیسټ ما چې آل راونډر فنکار ما پدری وانه جو کار کوم انکو کې پښتو کې اردو کې به انتها کار می کړی دی بالکل جی زموږ کتون کې هم د دې خبره اعتراف کوي چې سمد شاه صاحب په حقيقي معنو کې فنکار دی که هغه ویژوال آرټیسټ او که هغه پرفارمینګ آرټیسټ دا څه نه کنه سره ډیره مننه سر چې ټایم مراکو ډیره مهرباني خوشاله آباد اوسه او الله تعالی تاسو له صحت درکړي تاسو له ژوند درکړي چې تاسو دغه شانت د فن خدمت کوي یو جان مننه تاسو مینې تاسو د خلوص د کتون کوم یو جان مننه د الله په امان السلام علیکم